کال 2009 نه وړاندې جنوبي وزیرستان او کال 2014 نه مخکې شمالي وزیرستان د ترهګرو مضبوط مرکزونه وو. پاک پوځ په کال 2009 کې د راه نجات په نوم په جنوبي وزیرستان او کال 2014 کې شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم په نوم کامیاب جنګونه وکړل چې په نتیجه کې په ټول وزیرستان کې په بشپړه توګه امن قایم شو او بېکوره شوي خلک هم تقریبا واپس خپلو کورونو ته ستانه شول. د امن قیام نه پس شمالي او جنوبي وزیرستان کې که یو خوا د لوبو میدانونه بیرته آباد شول نو بل اړخ ته د خلکو ژوند هم معمول طرف ته روان شوی دی. برسیره د دې ترقیاتي کارونه هم دوام لري. څه موده وړاندې د میرانشاه په یونس خان سپورټس کمپلیکس کې د پاکستان 11 او یو کې میډیا 11 په مابین کې امن میچ ولوبېدو چې پکې د پاکستان سټار لوبغاړي هم شامل وو. دغه میچ نړۍ ته پیغام و چې شمالي وزیرستان نور د ورانکارو لپاره خوندي ځای نه دی پاتې شوی. د دې میچ نه پس تېرو ورځو کې بنو او ډیرا اسماعیل خان نه تر رزمک او ګوملزام ډیم پورې پاکستان موټر ریلی د وزیرستان په امن مهر ثبت کړو. په دغه ریلی کې 1500 جیپونه 150 موټرې او 1500 موټر بایکس شامل وو. د نارینه‌و ترڅنګ زنانه هم دغه موټر ریلی برخه وي. बिल्कुल कोई डर खौफ महसूस नहीं हो रहा बल्कि मुझे प्राउड फील हो रहा है कि मैं एक फॉर बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि मैं एक वो वाहिद खातून होंगी जो पाकिस्तान में इस वक्त फर्स्ट टाइम जाऊंगी और पाकिस्तान की ये बताने के लिए कि वो शहर भी कितना सेफ एंड सिक्योर है और ये बताने के लिए कि उन लड़कियों को उन तमाम लोगों को पाकिस्तान के जो पाकिस्तान से बाहर भी रहते हैं जो लोग उन्हें बताने के लिए कि पाकिस्तान में आए इन जगहों को भी एक्सप्लोर करें देखें कि पाकिस्तान कितना पीसफुल कंट्री है. आप जा रही हैं वजीरिस्तान? हाँ जी वजीरस्तान जा रही हूँ. कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है. फर्स्ट टाइम आप जा रही है? जी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ. अच्छा वजीरिस्तान आप जा रही है, कोई खौफ तो महसूस नहीं हो रहा? नहीं है क्योंकि आर्मी हमारे साथ है. अल्लाह का शुक्र है कोई खौफ नहीं है कोई डर नहीं है. شمالي او جنوبي وزیرستان کې ځای په ځای اولس د پاکستان موټر ریلی شاندار استقبال دا ښایي چې خلک د امن په بیرته قایمېدو خوشحاله دي. پوځي او د پولیټیکل انتظامیې چارواکي هم په وزیرستان کې د صحتمندانه سرګرمو بیرته بحالېدل لویه کامیابي بولي. دغه ازادي دغه امن چې دی دا د ډېرو غټې قربانیانو سیله ده چې کومه مونږ ته میلاو شوه और د قربانیانو په بنیاد باندې اوس مونږ چې کندل تفریلی او جیپ ریلی کېدل چې هغه پورا پاکستان نه تاو راتاو شو او د نارت وزیرستان ساوث وزیرستان باندې تیریږي لګیا دي. دغه قرباني برقرار ساتل اوس زموږ باندې فرض دی. د نوې جنریشن باندې فرض دی. زموږ پړه لیکه عوام باندې یوت باندې دا فرض دی چې اوس دا وساتو برقرار وساتو. د پاکستان سیاسي او عسکري قیادت هم خوشبینه دی چې د سکیورټي فورس او قبایلو قربانو رنګ راوړي. د پوځي چارواکو عزم دی چې د وزیرستان امن به په مستقل ډول برقرار ساتلی شي.